راستیا شاګدارا باندې یو شو مروت د هیچا نه کړم میزان لکه ونه د ځنګل په میوه پورا په ویرانه ویرانه کې آبادان یم یو ویښته مې د صورت بېشقنه دی څوکیدار په هر نفس د خپل کاروان یم څوکیدار په هر نفس د خپل کاروان یم زه د یاره دا پوچا گفتگویا چی اورم پنغما پترانا درباب وخیم چی نا علم نا تسبیح نا تلاوت وی لدی حسی بیدارینا پخواب وخیم خاموشی که هر چولویا مرتبه دا پښتنه کوو او مزید مو بیا د ګورنمنټ نه دا غوښتنه کوو چې کومې د باباجي سره مخابره وکړو په مزار کې د کوم شي کماوي نو غوښتنه یې ګورنمنټ نه مو دا کوو چې هرومرو د هغه غوښتنې پوره کړي. بابا اول خو ته په پروګرام کې ستړي مه شئ په خیر راغلی وایم په خیر راغلی ستړی مه شئ. علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې خوشحاله کړه. باباجي پوښتنې نه مختصر کوم ټیم کم دی په مزار کې د کوم شي ضرورت دی او د کوم شي غوښتنه تاسو یې ګورنمنټ نه کوو؟ هغه ضرورت دی چې موږ دا کم وایو غواړو چې د ښځو پرده راشي ښځې مو سړي ګډوډ ښځې دا سړي مخ واوړي چې هغه شی ولګي د لرګي والا هغه پرده راشي نو بیا به دا سړي اخوا نه ځي. اوس خو بس یو خرډوب لره ها لکه بابا تاسو وایو چې په مزار کې دننه راسي او د پردې یو سیستم ته جوړ شي چې زنانه بیل سیډلوي او نرینه بیل سیډلوي. بس لکه اوس هغه پردې لګېدي تاسو وکته که نه دغسې لرې کړي او دې ته پوخ کار وکړي. دا خو څوک پرده داسې کړي باندې ښځې ښکاري څوک داسې کې ښځې ښکاري څوک اخوا دي نو بیا به د دغه خوا طرف ته د سړو کار پاتې نه شي او ښځې به خپلې په امن او سکون کې وي. صحیح صحیح. بابا مو د ګورنمنټ نه دا غوښتنه کوو چې د بابا روح لا به په دا باندې تکلیف رسیږي چې نارینه او زنانه سره مخامخ یو بل کسي وویني نو د بابا روح لا به په باندې تکلیف رسیږي. بیا پوټوانو باسي خلک د زنانو نم پردی زنانه وي دي پوټوانو باسي که نه نو دا ډېره بې شرمي دغه شوې ده دلته کې د دې مونږ ته غور پکار دی چې مونږ ته دغه ته دغه ووالی شي او ښځې یو طرف ته شي ښځې نه ښکاري او سړي دې خوا وي. الله دې وکړي بابا چې ګورنمنټ تر غوږونو انشاءالله دا اواز به رسیږي او د مو امید د مو تمه هم دغه چې ګورنمنټ به په دا باندې ارومرو خپل غور هم کوي او د شای به انشاءالله موږ ته غوښتنه کوو چې د شای د داسې وکړلی شي چې زنانه والا بیل سیستم شي او نارینه والا بیل شي. بابا اخري کې ورته داسې ووایه چې د بابا داسې یو خوندور یو غزل ورته کلام ورته ووایه پوه شوې د بابا وای بابا که نه بدلوي په دنیا دین او ایمان والے نه پوهېږي په خپل سودو په جان والے نه پوهېږي په خپل سودو په جان والے
در بخلی خدای د اری چواری توان دی در بخلی خدای د اری چواری توان دی ته په دې خپل توان باندې تشوینا توان والی ته په دې خپل توان باندې تشوینا توان والی بدلوي په دنیا دینو ایمان والی نه پوهېږي په خپل سودو په زیان وال همیشه پاز د شکر شکایت کړي همیشه پاز د شکر شکایت کړي منکریږي په اتا دا سبحان والے منکریږي په اتا دا سبحان والے بدلوي په دنیا دینو ایمان وال غیر منی می پدل باندې انبار شوي غیر منی می پدل باندې انبار شوي نن باسی پکبا کی بوتان والے بلوی پا دنیا دینو ایمان والے نہ پوئیگی پک پسودو پا جان والے زلد نفس پا خواہشاتو پاس لارو زلد نفس پا خواہشاتو پاس لارو د خبیث پا لاستی ورکو قرآن والے د خبیث پا لاستی ورکو قرآن والے بدلوی پا دنیا دینو ایمان والی ہر بیگا تو سبا سامان تیار کیے ہر بیگا تو سبا سامان تیار کی کورو کرسوی دماشر پسامان والے کورو کرسوی دماشر پسامان والے بدلوی پا دنیا دینو ایمان والے بد بدوخ پیمانی غواړي رحمانا بد بدوخ پیمانی غواړي رحمانا تپخپلو بدون شپخ پیمان والے تپخپلو بدون شپخ پیمان والے بدلوی پا دنیا دینو ایمان والے نه پوئیږي پخپسودو پا جان والے ډیره مننه بابا جی ماشاءالله ماشاءالله کتونکو د بابا په حواله باندې د مشرانو سره ګټورې خبرې تاسې واورېدلې د بابا په دغه شعر باندې د رحمان بابا په دغه شعر نه غواړم اجازت وی چې د دلبرو صدقې لره یې غواړم د دلبرو صدقې لره یې غواړم هسې نه چې په دنیا پسې ظاهر یم خپل ګران ملګري ورور خلیل افسان افریدي خپل همکار ملګري سمین ګل افریدي سره ورکړه اجازت چرته چې وخا د آباد او بریالي اوسو د لوی الله ملګریو لکه څرنګه موږ تاسو ذکر وکړلو چې د لفظونو ښکلاګانې د پاڼې د لارې تاسو سره مخاطب یو د عبدالرحمن بابا په مزار باندې موجوده یو عبدالرحمن بابا یو څو شعرونه سره شریکوم عبدالرحمن بابا وایي چې جوړدانه قدرې یو لال پکې پیدا شي نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی او پسې بیا عبدالرحمن بابا وایي چې ځینې یې ولیان پیغمبران کړل ځینې یې ولیان پیغمبران کړل ونه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی او پسې بیا بابا بیا وایي چې دریا خرکه خدای مکړه په غاړه دریا خرکه خدای مکړه په غاړه رحمان کوږ داستار تړلی کلندر دی کتونکو اورېدونکو لکه څرنګه مخکې موږ د هلته د یو بابا سره خبره وکړله بابا ملا یو ذکر دی خبرې وکړو ویې ویل چې په د بابا په مزار کې یو قسم لا لون دی الله تعالی معجزې دي معجزې د محمد صلی الله علیه وسلم نو مې کوزر وتلی مو کیمرمن تاسو لا په دغه ټین کې درخاله شي اته څه کتل شو نو کوم نوی ملګری چې د بابا مزار لرسي
کوشش دې دا کوي چې اول د لوند سترګې غړوي دلته باقاعده مو کیمرامین ملګری تاسو له درخایي د دوی نه شنې کرښې تو شوي دي نو کوشش کوو چې په دغو کرښو باندې پښې کې نه خولای شي دلته که داسې د مو کیمرامین که مخکې روشي نو دلته به باقاعده ورته ښه څرګنده معلومه شي سمین به یې ته داسې دغه ځای له ځونه ورسوه چې کتونکي له بلکل څرګنده شي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه د معجزې په طور باندې دا نومې دلته راوتلي دي نو نوي ملګري کوشش دا کوي چې کله هم د بابا مزار لرسي نو د دغشي کوشش ته ډېر کوي دغشي خیال یې ساتي چې په دغشي باندې پښې کې نه ږدي بل هلته بابا موږ له یو ذکر وکړو ویې ویل چې د ګورنمنټ نه موږ غوښتنه رو که تاسې خیال کړی مو کیمرامین یا تاسې لا ښایي دلته دغه شی چې کوم دی دا د زناناو او د مرداناو په منځ کې د پردې په شکل لګېدلی دی د مو کیمرامین به دې لرته وشي په دغه سیټ باندې د مو خویان د میندې د مو زنانه چې کومې دي هغه ننوځي په دغه مو کیمرامین به دې لرته وشي دغه د زناناو ګډ به تاسې له وښایي په دغه سیټ باندې غالبا چې زنانار ننوځي خو په منځ کې بیا چې کومه د پردې کم لیول دی نو هغه بلکل نشته رای د قبر و د مزار په و د زناناو او د مرداناو په منځ کې ورسره بیا د پردې هیڅ انتظام نشته نو د ګورنمنټ نه بلکې د خیبر پښتونخوا کې چې کوم واکدارې دي د هغوی نه موږ دا خواست دی موږ دا غوښتنه ده چې د بابا په مزار کې داسې د پردې یو سیسټم جوړ کړلی شي د لرګي نه یو داسې شی جوړ کړلی شي چې هغه د پردې د زناناو او د مرداناو ترمنځ د پردې یو دیوال غوندې کې وي چې زنانه او مردانه صاحب کې لیدل کتل نشي کولای نو د ګورنمنټ نه موږ دا غوښتنه ده او د بابا هم دغه غوښتنه وه چې د ګورنمنټ نه دغه غوښتنه موږ پر زور د وکړلی شي نو موږ کوشش کوو او هڅه دا کوو چې تر ګورنمنټ پورې بلکې د واکدار یې پورې دغه اواز موږ ورسوو د بابا نور شعرونه شریکوم او بیا یې نه غواړم اجازت بابا وی چې سر په ځمکه ایښی وي خپل یار ته چې سر په ځمکه ایښی وي خپل یار ته په اسمان باندې ختلی لکه لمر دی ورپسې شعر دی وی چې هر چیز غوري سر او مال په عاشقۍ کې هر چیز غوري سر او مال په عاشقۍ کې هغوی کړی د سیلاب په مخ کې کور دی ورپسې شعر دی وی چې بېهوده په زر او ور ځان ته وایي بېهوده به زورور و ځان ته وایي د دنیا سړی که هر څو زورور دی کتونکو اورېدونکو د بابا په دغو شعرونو باندې خلیل افسان افریدی سره د سمنګل ملګري نه غواړم اجازت چرته چې وخاد آباد او بریالي اوسو د لوی الله په امان یوه کیسه کتونکو د بابا سره یو دوه درې خبرې کوو د بابا د رحمان بابا په حواله باندې بلکې د پردې په حواله باندې چې بابا څه غوښتنه کوي د ګورنمنټ نه بابا د ګورنمنټ نه تاسې څه غوښتنه کوئ دغه پردې په حواله باندې چې زنانه ګورنمنټ مخکې ویلی شم صحیح څه غوښتنه ګورنمنټ نه څه غوښتنه کوو دا غوښتنه ته کوو چې د زنانه او د انسانانو پرده بېله بېله شي یعنې بېل بېل د زنانو خپل ځای او د سړو خپل ځای چې یو بل سره لیدل کتل نه کېږي ها بابا بله خبره نه ده کوم ما ولته بل بابا نه پوښتنه وکړه دلته د ګورنمنټ د طرفه کوم تحفظات هغه سیکورټي چې موږ ورته وایو که نه دلته خو د بابا مزار له ډېر خلک تی ورځي یا خلک داسې محسوسوي چې بدامني به وشي یا به داسې دمکا خدای مه وکړه داسې د ګورنمنټ د طرف نه کومه سیکورټي شته را اوس فلحال چې دلته موجوده وي پولیس والا د پولیس والا شته دی هغلته شته په ګیټ باندې شته په ګیټ ولاړ دی اوس ترې رالم یعنې د حکومت نه دغه سیکورټي ورکړی شوې زه در سره تللی شم صحیح ډېره مننه او ښه بابا د کتونکو سره د بابا یو څو شعرونه شریکه بابا خو زه خو بې تعلیم یم یو څو شعرونه یې ویل بابا ویلي چې د خاورو نه زر جوړ کړي هنر نه دی زر خاوره که رحمانه دا هنر دی لکه زک چې د اوبو په مخ کې درومي داسې درومي په دنیا راغلي خلک هزار پیدا شو په یو دم کې پناه شو هزاره ډېره کتونکو اورېدونکو د بابا نه تاسې خبرې واورئ د بابا تاثرات ګورنمنټ لا موږ بیا خواست کوو چې دا د پردې چې کم لیول دی نو په دا باندې بلکل غور وکړلی شي خصوصا بیا د خیبر پښتونخوا بلکې دغه د ازرخونې سره چې کم تړلي خلک واکداري خلک دي
دا خبره مې تاسو د رحمان بابا په مزار کې وکړه او زه د ګورنمنټ مخکې کولی شم. صحیح صحیح، ډېره مننه بابا. تو اوس خلکو له ورسېدلو انشاءالله ګورنمنټ لور بالخصوص د هزارخونې څخه چې کوم ناظمون دي یا وګدوري خال دي وسدوري خال دي د هغو نه موږ غوښتنه کوو چې د بابا په مزار کې د نرینه او زنانه ترمنځ چې د پردې د دیوال جوړ کړی شي نو دا به ډېره ښه شي. خلیل افسان افریدی نه غواړم اجازت چېرته چې وښاد آباد او بریالي اوسو. د لوی الله په امان. رحمان وای په هغه باندې سلام 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 لراست شاهګدارا باندې یو شو مروت د هیچا نه کړم میزان لکه ونه د ځنګل په میوه پورا په ویرانه ویرانه کې آبادان یم یو ویښته مې د صورت بېعشقه دی څوکیدار په هر نفس د خپل کاروان یم څوکیدار په هر نفس د خپل کاروان یم زه د یار په درد و غم کې غرقاب خوښ یم په دا درد کې بېطاقته بېتاب خوښ یم تر دا پوچا گفتگویا چې یې اورم په نغمه په ترانه د رباب خوښ یم چې نه علم نه تسبیح نه تلاوت وي لدی حسی بیدارینا بخواب بخایم خاموشی که هر څولو یا مرتبه دا زلیار سره پسوال و زواب بخایم دیار ډېرې غم خواریم عجز کړی رحمان زکا په خوردن شراب خوخیم روزنائی میں پتلب کشوا حاصلا شپا ورز لکافتاب پلا روان